When the Afghan Cameleers arrived, اوخ به افغانان چې کله دلته راورسېدل نو د اوخانو ګلې او د اوسېدو لپاره یې د ښارونو په څنډو کې د ګان ټاون یا د افغان ښارګوټو په نامه کمپونه جوړ کړل. افغانان له اوښانو سره په استرالیا کې او هغه هم تر سلو ډیر کلونه مخکې هغه مهال په استرالیا کې په زرګونو افغانان وو چې د دغه لویې وچې پراخ دښتونه یې تر پښو کښل. خو دوی څنګه هلته ورسېدل؟ څه یې کول او څه ورسره وسوه؟ زه داود اعظم یم او تاسې ته د هغو افغانانو کیسې کوم چې لسګونه کاله مخکې یې په خپلو مټو د استرالیا لویه وچه پرانیسته، کشف یې کړه، پر مخ یې بوتله او هلته د تازه میشت سوو سپین پوستو اروپایانو لپاره دا ممکنه کړه چې هلته واوسي او ژوندي پاتې سي. له اروپا او په ځانګړې توګه له برطانیې څخه تللي په سلګونو زره کسان د استرالیا په لویه وچه کې له ستونزو سره مخامخ وه. استرالیا که څه هم د هغه مهال د زبرځواک برطانیې مستعمره وه، خو په استرالیا کې د نوو میشت سوو وګړو او د حکومت واس یې ډېر محدود و او هوډ یې پر کمزوري کېدو و. ډاکټر فیلیپ جونز د استرالیا د ایډیلیډ په ښار کې د سویلي استرالیایي میوزیم مشر دی. دوی د غویانو ډلې درلودې او اسونه یې درلودل، خو غویي او اسونه دواړه د هرې ورځې په پای کې اوبو ته اړتیا لري چې تګ وکړی شي، نو له دې کبله دې تګلارې کار ورنه کړ. دلته میشت اروپایان په دې پوه شول چې دوی له سمندر غاړو لرې دننه په استرالیا کې تر ډیره نشي تللی. دوی له سمندر غاړو څخه یوازې 200 کیلومتره لرې پورې تللی شول. استرالیا اوښانو ته اړتیا درلوده چې په دښتونو کې یې ژوند او اوږده سفرونه کولی سي، او په نړۍ کې ځینې تر ټولو سخت اوښبیه په کار وه چې اوښان وچلوي، ځکه دوی خپله د اوښانو په طبیعت او پاللو نه پوهېدل. نو له دې کبله دوی افغانانو ته مخه کړه او هغه یې له خپلو اوښانو سره دلته راوستل. په استرالیا کې میشتي پامیلا ریکاوسکي د اوښبه افغانانو پر ژوند او کار څېړنې کړي دي. their amazing tolerance, their amazing capacity for work. د دوی حیرانونکی زغم، د کار یا خوارۍ لپاره د دوی حیرانونکی استعداد. دوی به په شاوخوا 6 میاشتو کې دننه له ماري څخه تر برزویل ولاړ او بیرته راغلل. هر ورځ به له خپلو اوښانو سره پر پښو روان ول. هر ورځ به یې اوښان بارول او ماښام به یې بیرته بارونه ځینې ښکته کول. دوی به د اوښانو لپاره خواړه او اوبه پیدا کولې. د ډېرو زیاتو خلکو ژوند پر دوی ولاړ و. د دوی لخوا د خوراکي توکو او نورو موادو د وړلو پرته به ډېر سټیشنونه یا تمځایونه تش لاس پاتې شوي وای. سفر، مسافري او کوچ د پښتو په ولسي شاعري کې یوه عامه او پراخه موضوع ده. د سلګونو کلونو راهیسې د پښتو په زرګونو لنډۍ یا ټپې له خپل ټاټوبي څخه د لرې کېدو د ستونزو او له خپلو ګرانو او خپلوانو څخه د جلا کېدو د کړاو په اړه ویل سوي دي. زړګیه صبر سم مژاړه، تل به اشنا په سفر نوي را بسینه، مسافري خواره خواري ده، باران به اوري څوک به ځای نه درکوینه. د افغانانو لپاره د استرالیا په منځ کې سخت دښتونه یوه بله ماجرا یا سخت کار و چې دوی ور ودانګل. له 1880 کلونو راهیسې یعنې څه باندې 1.5 کاله مخکې افغانانو استرالیا ته په ورتګ پیل وکړي. زما ډېر ارمان و چې له دوی سره مې خبرې کړې وای. Hello, Lil. How are you? Thank Nice to meet you. I thought the train was coming side. ما فکر کوو چې ټرین له هغې بلې خوا څخه راځي. How did you recognize me? څنګه دې وپېژندم؟ موږ خو پخوا نه و سره لیدلي او نه دې زما عکس لیدلی و. Straight away. سم د لاسه مې وپېژندې، Straight away. پر رنګ مې وپېژندې چې د لرې مې ولیدې، ما ویل دغه دی دی. زلیخا حسن می چې اوس دلیل حسن په نامه پیژندل کیږي د استرالیا په بندري ښار ایډیلیډ کې پیدا کړه. د دې پلار اوښان درلودل چې له یوې سپین پوستې استرالیوي ښځې سره یې واده کړی و. خپله لیل حسن اوس 78 کلنه ده. I have 8 children, not only for my children. زما 8 اولاده دي، نه یوازې زما د لوڼو او زامنو لپاره، زما د لمسیانو او کډوسیانو لپاره هم دا مهمه ده چې څرنګه دوی لویږي په دې پوسي چې دوی له کومه ځایه راغلي دي، دوی ولې غنم رنګ پوست لري، زموږ نومونه ولې داسې دي. تاسې خو هغه افغانان لیدلي وه چې له اوښانو سره استرالیا ته راغلي وه، یو ځای سره اوسېدلاست،
د هغه وخت کومې سندرې دې په یاد دي چې هغه به ویلې؟ I remember one song. I don't know whether it was my... زما یوازې یوه سندره په یاد ده، خو سم مې په یاد نه دي چې دا زما پلار ویله که هغه نورو سپینګیرو. دا سندره یون د کلا نومیږي. In the kala kala bachingi rafiki and raso oh pranda shunda, and that's as much as I know. بس همدومره مې په یاد ده. خو دا سندره زیاتره بېمعنه ده. د اوژبه افغانانو د دې سندرې توري د استرالیا په ګرمیو کې تیت سوي او ورک سوي او یو داسې سراب ځینې جوړ سوی چې زه پوهیږم حقیقي نه دی، خو بیا هم یو څو پښتو ټکي پکښې پیژندل کېدای سي. زما سره دا پوښتنه ده چې دلیل حسن پلار او د هغه ملګرو به هغه مهال څنګه سندرې ویلې چې دا کوچنی وه او هغه وخت د دوی ژوند څنګه و؟ We mixed with those who wanted to mix with us. موږ له هغو خلکو سره راشه درشه درلوده چې غوښتل یې زموږ سره شناخت وکړي، خو هغه خلک چې موږ به یې تورپوستي بللو زموږ سره یې تګ راتګ نه کوه. خو دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ خبره نه وه، ځکه موږ نور ډېر ښه ملګري پیدا کړل. موږ به د ښار په څنډه کې جلا اوسېدو چې ځایي خلکو به د اوښانو کم پورته ویلې. زما د پلار په کور کې یو غټ غولی و چې اوښان یې پکې درول. یوه استرالیاوي کورنۍ چې د سړک په پای کې اوسېده چې کله به له دې ځایه تېرېده نو ویل به یې دا څنګه د خیرنو اوښانو بوی دی. دغسې خبرې وې، خو موږ ډېر چرت نه پکې وهه. Things like that, but we didn't take any notice of that. په ښوونځي یا سکول کې یې هم په بدو نومونو یادولې که څنګه؟ Yes, I was called a black alien. هو، په ښوونځي کې ما ته یوې نجلۍ بهرنۍ توره ویل. زما د هغې نجلۍ نوم په یاد دی، خو نه یې وایم. خو زه له دې کبله نه اندېښمنه کېدم. That didn't worry me. که څه هم په لومړیو کلونو کې د افغانانو قدر ډیر و، خو وروسته به د افغانانو او په استرالیا کې میشت شوو سپین پوستو اروپایانو پر مزدورۍ لانجې وې. داسې ډېرې پیښې ثبت دي چې هغو به افغانانو ته خنډونه جوړول او ځورول به یې. اوژبه افغانانو په اسانۍ کارونه ترلاسه کولی سوی، ځکه دوی خواریکښ وه، باوري ګڼل کېدل او اوښان یې تر ډېره او تر لرې تلای سوی. د سویلي استرالیایي میوزیم مشر او څېړونکی ډاکټر فیلیپ جونز. How was it that racism reared up? Well, it was really in those regions. توکمیزه کرکه یا تعصب په هغو سیمو کې ډیر و چې د هغو اروپایي کاریګرو چې سامانونه او توکي به یې وړل راوړل کارونو او مزدوریو ته د افغانانو لخوا خطر پیښ شو، ځکه اوښانو تر اسونو او غویانو په ښه توګه او تر ډیره پورې مالونه وړلی شول. Was threatened by the Afghans. لیکوالي او څېړونکي پامیلا ریکاوسکي له افغانانو سره د تبعیض د یوې مشهورې پیښې کیسه راته وکړه. The Bulakis created scuffles with the Afghans to try. د غویو د بګیو لرونکي به له افغانانو سره لاس او ګریوان شول او شخړه به یې جوړه کړه چې هغوی وبېروي او بیا هغې سیمې ته ورنسي. دغو اروپایانو دا هڅه کوله چې استرالیا ته د افغانانو د ورتګ مخه ونیسي. د استرالیا په لویدیځ کې یوه پیښه رامنځته شوه چې د غویو چلوونکو 2 اروپایان له څو اوښبه افغانانو سره مخامخ شول چې د اوبو له یو ډنډ سره یې پړاو اچولی و. نو څرنګه چې افغانان له اسلام سره سم تر لمانځه مخکې اودس تازه کوي، نو دغو میشت شوو اروپایانو چې کله افغانان ولیدل چې د اوبو په دغه ډنډ کې لاسونه، مخ او پښې پریولي، نو ډیر په قار شول، ځکه په هغو دښتو کې اوبه ډیرې قدرمنې وي او د دوی غویانو هم غوښتل چې اوبه وڅښي. نو دغو اروپایانو پر افغانانو ډزې وکړې چې ولې اوبه خیرنه وي. یو افغان ژوبل شو او بل مړ شو. په کالګولي کې چې کله د دغو میشت شوو اروپایانو محاکمه کېده، نو ډیر خلک ورته راغلي وو او په پای کې د افغانانو د ویشتلو په جرم کې دغه کسان ګرام ونه پیژندل شول او خوشې شول. د هغو افغانانو دقیق شمیر معلوم نه دی چې له 1880 څخه تر 1920 کلونو پورې د 80 کالو په موده کې استرالیا ته ولاړل. خو داسې اټکل دی چې له 3000 څخه تر 4000 پورې کسان په بیلو وختونو کې استرالیا ته د مزدورۍ او کاروبار لپاره ولاړل. دوی ټول نارینه وه، ځکه د استرالیا حکومت اجازه نه ورکوله چې خپلې میرمنې یا واړه اولادونه له ځان سره بوزي. حکومت غوښتل چې دوی ورسي، کارونه وکړي او بیا بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه سي. خو په دغو افغانانو کې چې زیاتره یې مجرد وه
یوازې له 200 څخه تر 300 پورې کسان په بیلو وختونو کې په استرالیا کې پاتې شول. په دوی کې ځینو په استرالیا کې میشت شوو سپین پوستو اروپایي ښځو سره ودونه وکړل او ځینو یې د استرالیا له اصلي اوسېدونکو ښځو سره ودونه وکړل چې ابارجیني نومیږي او رنګونه یې تور وي. د اوژبه افغانانو شمیر چې څنګه ډېرېدی نو دوی د ښار په څنډو کې د ځان لپاره خپل کمپونه یا ښارګوټي جوړ کړل چې ګان ټاون یا غان ښارګوټي بلل کېدل. د دوی کورونه به زیاتره مهال له خټو، اوسپنیزو چادرونو او لرګیو څخه جوړ شوي وو. یو شمیر ښارونو لکه ماري، پرت، الیس سپرینګز او بروکن هیل یو وخت آباد افغان ښارګوټي درلودل چې په هغو کې به د دوی د اوښانو د درولو کمپونه او کوچني جوماتونه یا مسجدونه جوړ شوي وو. الله اکبر الله اکبر. په 1890 کال کې د اوژبه افغانانو په لاس جوړ شوی هغه زوړ مسجد چې اوس هم په هغه اصلي حالت کې دی د بروکن هیل په ښار کې دی. زما بل پړاو بروکن هیل وو، د استرالیا په دښتو کې یو لرې پروت ښارګوټی. بروکن هیل د بندري ښار ایډیلیډ څخه 8 ساعته د موټر لار ده. هلته مې د یوه اوژبه افغان زوی پیدا کړی. پلار یې پخوا لا مړ شوی خو خپله د ده عمر اوس تر 15 کاله اوړي. My name is Amanullah Robert Shamrose. پلار یې نوم امان الله پریشي وو خو مور یې رابرټ یا بابي بلی. My father's name was Shamrose Khan. زما پلار شمروز خان او د مور نوم مې مریم نوحب وو. مور مې دلته په بروکن هیل کې زو کړې وه. د هغې پلار یعنې زما نیکه او زما پلار اوښان چلول. زما پلار د اوښانو کاروبار هم کوه. So he was a camel dealer. So where was your father from? Where was he born? نو ستاسو پلار د کوم ځای وو؟ هغه چیرې زو کړی وو؟ From what I can gather, he come from a place called Peshawar, which was in Afghanistan at the time. Yeah. هغه څه چې ماته معلوم دي هغه د یو ځای راغلی و چې نوم یې پېښور و. هغه مهال پېښور د افغانستان یو ښار و خو موږ د هغه د کورنۍ نور هیڅ غړي نه پېژندل ځکه زما پلار دلته استرالیا ته یوازې راغلی و. موږ هغه مهال دا فکر نه درلوده چې له خپل تاریخ ځان خبرول څومره مهم دي. To get some of the history. نو آیا تاسو اوس هم فکر کوئ چې خپل تاریخ معلومول مهم دي؟ Very important to know. So that my family and په خپل تاریخ ځان پوهول ډیر مهم دي چې زما کورنۍ او زما د لمسیانو او اولادونه خبر شي او یو بل پوه کړي چې دا افغان اوښبانه وه چې استرالیا یې پرانستله او پر مخ یې بوتله. opened up Australia. بروکن هیل ښارګوټی د استرالیا په یوه لرې پرته سیمه کې دی. د بروکن هیل دغه مسجد یا جومات تاریخي ارزښت لري او نادر ګڼل کیږي. دا د استرالیا په نوي سویلي ویلز یا نیو ساوث ویلز ایالت کې لومړی مسجد و او د اوژبه افغانانو لخوا جوړ شوی یوازینی مسجد دی چې ودانۍ یې اوس هم پر خپل هغه اصلي حالت پاتې ده. د دې جومات د جوړېدو کار د 1880 کلونو په پای کې پیل شوی و. دیوالونه یې د لرګیو د تختو او اوسپنیز چادر څخه جوړ شوي دي. جومات ډېر لوی نه دی، 25 کسان لمونځ پکې کولی شي. خو جومات اوس نه ملا لري او نه لمونځ کوونکي. د استرالیا حکومت دې ته د یوه میوزیم حیثیت ورکړی دی. د جومات په انګړ کې د خرما ونې ولاړې دي او د اوښانو ټانګې یا بګۍ هم دلته درول شوي دي چې هغه مهال به افغانانو توکي پکې وړل راوړل. دا ډېره لویه ده. Big wheels, big And this is steel and wood. and wood. زما سره ولاړ امان الله بابي شمروز چې پلار یې د دغه جومات په جوړولو کې ونډه درلوده اوس خپله د زاړه عمر دی او د دغه جومات ساتونکی دی. How do you feel when you come to the mosque? Oh, feel good. زه چې دلته راشم ښه احساس کوم. زه چې کوچنی هلک وم دلته به راتلم او نورو خلکو سره به مې ډوډۍ خوړله. But I just come out here and read this out here on the board every now and again. زه دلته پر دغه دیواله زړېدلې دا لوحه ولولم نو زړه مې لږ آرام شي. In the name of Allah, the merciful and compassionate. Praise be to Allah, Lord of the worlds. دا خو د قرآن د لومړي سورت سوره فاتحه انګریزي ترجمه ده. د افغانانو اصلي رول د استرالیا کشفېدل او وده وه. دوی سیمې او کلي سره ومښلول. د ټلګراف د مزو په غځولو سره یې استرالیا له نورې نړۍ سره وتړله. د ریل یا اورګاډي د پټلیو په جوړولو کې یې بنسټیز رول درلودی.
د دې ترڅنګ یې د بنسټیز جوړښت یو شمېر نور کارونه هم ترسره کړل چې د استرالیا پرمختګ ورسره چټک سو. د 15 کلن امان الله یا بابي شمروز پلار له اوښانو سره له پېښور څخه راغلی و. له ده څخه مې وپوښتل چې آیا دی فکر کوي چې د استرالیا حکومت یا په عمومي توګه ټولنې د استرالیا په پرمختګ کې د اوژبه افغانانو ونډه همهغسې منلې او ستایلې ده چې په کار ده؟ No, I don't think it is. I think it won't be recognised until the Prime Minister. نه زه فکر نه کوم. خپل لومړی وزیر باید د استرالیا په پرمختګ کې د هغو لومړنیو افغانانو ونډه په رسمي توګه ومني. ځکه دا اروپایان نه و چې استرالیا یې پرانېسته، لارې جوړې کړې، لارې خلاصې کړې. دا کار افغانانو وکړ چې له خپلو اوښانو سره راغلل او استرالیا یې کشف کړه. که چیرې دوی نه وای نو استرالیا به 50 کاله شاته پاتې وای. It'd be 50 years behind time if it weren't for them. تر دې وروسته مې له لیکوال او څېړونکي فلیپ جونز څخه وپوښتل چې آیا استرالیویان په هغه څه پوهیږي چې د بروکن هیل مسجد په کونج کې یوازې ناست بابي شمروز ماته وویل. Oh, they do not. No, Australian history is not well taught nowadays. نه دوی نه پوهیږي. دا مهال په ښوونځیو کې د استرالیا تاریخ په سمه توګه نه ښوول کیږي. که چیرې د تاریخ درس سم هم وای نو زه هیله نه کوم چې د افغانانو دغه کیسه پکې وښودل سي، ځکه د استرالیا د تاریخ او د ښوونځیو درسي نصاب مسؤلین او جوړونکي ښایي په دې کیسه هیڅ خبر نه وي. د تاریخ دغه ځلانده باب د څه خاصې پاملرنې پرته پرانیستل شو او خلاص شو. په استرالیا کې تر سفرونو وروسته اوس ماته معلومه سوه چې د دې لویې وچې په کشفېدو او پرمختګ کې د هغو افغانانو څومره لویه ونډه ده چې خپل کلي کورونه او کورنۍ یې تر شا پرېښي وې. په لسګونه کاله یې له خپلو اوښانو سره د استرالیا په بې پایه دښتونو کې مزلونه کول، بارونه یې وړل او د خپلو مټو په زور یې د دغه لوی او ښایسته هیواد برخلیک بدل کړي. داود اعظمي مو پر خدای سپاري.